ایران د خپل شهید سپریم رهبر آیات الله خامنه‌ای چې د اسرائیل امریکې په جنگ کې شهید شوی د جنازې لمونځ او تدفین څخه مخکې په ټول هیواد کې امنیتي حالت لوړ کړي او مسلح ځواکونه یې بشپړه متحرک کړي دي. د ایران د خبري اژانس ارنا له مخې بریګیډیر جنرال محمد اکرم مینا ویلي چې د خامنه‌ای د څو ورځو د وروستیو مراسمو په مهال د امن او نظم ساتلو لپاره بېساري امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې د بېلابېلو هیوادونو څخه د لوړو پوړو حکومتي مذهبي او سیاسي پلوو د احتمالي ګډون له امله امنیتي اقدامات نور هم سخت کړل شوي دي. بریګیډیر جنرال محمد اکرم مینا ویلي چې د ایران د ځمکنو سمندري او هوایي ځواکونو حالت کې هاي حالت ټولې برخې په دي. همدارنګه د سرحدي سیمو او اساسو تاسیساتو امنیت لا پسې قوي شوی دی څو د هر ډول احتمالي خطر مخ ونیول شي. هغه زیاته کړه چې د ایران هوایي دفاعي سیستم به دارومدار توګه د هیواد د فضایي حدودو څارنه کوي او د هر ډول غیر یادي فعالیت په وړاندې د پوری جواب لپاره بشپړه چمتو دي. چارواکو په وینا د جنازې په مراسمو کې د ایران ترڅنګ د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو مهم سیاسي او مذهبي سیري د ګډون تمه لري چې له همدې امله ټولو امنیتي ادارو ته ځانګړي لارښوونې ورکړل شوي دي. سیاستکاران وایي چې په سیمه کې د وروستیو ترنګاټلو او امنیتي اندېښنو له امله ایران د خپلو لوړ پوړي رهبر د وروستیو مراسمو پر مهال د هر ډول ناخوشي پیښې د مخنیوي لپاره بېساره او سخت امنیتي اقدامات کوي.